نېشنلزم پلار دا خبره به یو ورځ رښتیا کېږي چې درس پښتون تر کندهاره تر اټکه سره یو د نن پکار ملګرو د رحمان بونیری په ډانس باندې یو طرف ته تنقید او یو طرف ته ستاینه روانه ده، خو زه به تاسو سره لږه شریک کم. رحمان بونیری تعلق د بونیر سیمې سره دی او دا وخت د بونیر کم صورتحال چې دی هغه ډیر زیات یعنی بدترین چې کم دی هغه دی. یعنی که تاسو وګورئ په سوونو چې کم دی هغې کې مړې شوي دي، په سوونو چې کم دی په هغې کې کورونه وران شوي دي. نو د خلکو کم تنقید چې دی هغه په دې هکله باندې دی چې ولې رحمان بونیری دونه خوشحالي مناوئ. که هغه تاسو وګورئ نن سبا هر سړی راپاڅېدل دی د هغو سره مدد کوي، خو رحمان بونیری چرته هم یو 10 روپۍ بونیر ته راسینډ نه کړي چې آیا دا زما کم ابایي حلقه ده او دې ته راځه مدد کول غواړم. بل طرف ته کومه ستاینه چې د ډانس کېږي هغه په دې هکله د افغانستان کوم د ازادۍ ورځ یعنی 19 اګست باندې چې افغانستان هغه چې موږ آزاد شوي وو، کوم درې رنګه بیرغ چې د هغو دی په هغه تناظر کې چې کوم دی په امریکا کې یو غونډه راجوړه شوې وه، په هغې کې رحمان بونیری چې کوم دی د زړه د خلاصه چې کوم دی یو ډانس کړی و. نو په هغې باندې چې کوم دی د افغانیان وروڼه چې کوم دی د هغې صفت کوي او وایي چې آیا رحمان بونیری د نورو ګلخانانو په شان نه دی او دا واقعي چې کوم دی هغه نر پښتون دی. اوس موږ هغه سایډ ته نه ځو ګلخان څوک دی هغه قیسې پسې نه کوو، خو صرف مې تاسو ته دا دوه کمې خبرې چې دی ښودې چې آیا یو طرف ته سیلاب یو طرف ته ازادي وه، نو واقعي رحمان بونیری له داسې کول پکار او که نه نو دا رایې چې کوم دی هغه به تاسو راکوئ. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بلې ویډیو کې میلاو. الله حافظ.